تازه او شرمونکی خبر د طالبانو دعوا بیا دروغ ثابته شوه. پاکستاني سفیر وایي نه چا بمبار کړی او نه هم چا احضار کړی یو. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پر خوست د پاکستاني پوځ بریدونو وروسته چې لسګونه بېګناه خلک یې شهیدان کړ، طالبان د سخت ولسي فشار سره مخ شول او دوی هم د خلکو غولولو لپاره پاکستاني سفیر سره یو څو عکسونه واخیسته او ورته یې د احضار نوم ورکړ. اوس تازه خبر دا دی چې په کابل کې د پاکستان سفارت یوه ویاند رویټرز ته ویلي چې پاکستاني پوځ په افغانستان کې هوایي بریدونه نه دي کړي. د سفارت دغه چارواکي له رویټرز سره په خبرو کې ویلي چې سفیر منصور خان تیره ورځ د طالبانو له بهرنیو چارو وزیر سره د کرښې پر دواړو غاړو د شته ستونزو په اړه غږېدلی او د احضار مسله نه وه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو پرون اعلان وکړ چې د بهرنیو چارو وزیر امین خان متقي د وروستیو بریدونو په غبرګون کې د پاکستان سفیر احضار کړی دی. د پاکستان سفارت پر افغانستان د هوایي بریدونو راپورونه په داسې مهال ردوي چې د یادو بریدونو له کبله په خوست او کونړ کې نږدې 80 کسان ووژل شول. د ځایي راپورونو له مخې پاکستاني جیټ الوتکو د جمعې په شپه د خوست او کونړ په یو شمېر سیمو بمبارونه وکړل چې په پایله کې شاوخوا 80 کسان ووژل شول او په لسګونه نور ټپیان شول. د یادونې وړ ده چې ایران کې د افغانانو سره د ظلمونو وروسته هم طالبانو اعلان وکړ چې ایراني سفیر یې احضار کړی، خو وروسته بیا د ایران سفیر تلونیو سره مرکه کې ویل چې طالبان هغه نه و احضار کړی بلکې د مهاجرینو د ستونزو په اړه ورسره غږېدلی و. په همدې حال یو شمېر هیوادوال طالبان په منافقت تورنوي او وایي چې طالبان د افغانانو سره دومخي کوي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.